خو مې نه پېژندې وبخښه شهزاد محمدي کرکټ باز ښه نو چې ته شهزاد محمدي نو بس بیا خو زه نوروز منګل یم نو کېنې مننه خاطر خپرونې ته راوختل شوی نه زه دلته راغلی یم زه اشپز یم ښه د اشپزي خپرونه کې ته مېلمه یې ډېره ښه خبره ښه جوړ زه والا واقعا چې شي که نه واقعا خبره کوم زه ستا زیات مینهوال یم په 100 بالو 15 منډې په 200 بالو 4 منډې دا څه معنه هغه ټیسټ لوبې هغې کې خو پکار ده ګوره د هغو نه خو بیا زه تکړه یم ما ته 15 باله وکړه 100 منډې ته کوم چې بال ورک شي بال پیدا کېږي ما به 100 منډې کړي وي چې بال ورک شي زه خو 200 هم کوی شي ښه بیا د دې وګورم صحیح ده چې وی ګوره وروا دې نه شي بګیا بوی که چرګ دی ماما یک 2 گلاس چای ببر بسر جان تا ټپې ډېرې وایي ډېر په خوند ټپې وایي وایم نه اورم نه وایي تاسو ته به چا غلط دغه درکړي ډېر ما ډېر دقیق معلومات راکړي ویډیوګانې دې ما لیدلې دي نو څه راته ووایم مصطفی راته ووایم هر څه چې ذهن کې راځي سندرې ټپایي ښه زه نو اوس به دغه کوم نو که اردو سندرې مشکل نه به داسې خاص نه راځي راته خو زه ویارې د تورو سترګو وکئ الله په خپل قرآن کې تور لیکلی دي نه او چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا نه دی لیدلی تور به وینه دومره خاص نه راځي به داسې زه د انډیا خلاف چې کوم زه په سر ولګېدم امپایر آوټ ورکو نو ډېر غوسه لاړم ما چې تا څه شی شو یاره دومره ښه لوبه مې کوله نن بالرانو مایل زه چې په سر ولګېدم آوټ ورکوم بیا ساوت افریقې سره بالران ډېر تیز ول هغه زه آوټ شوم دومره غټ اواز بار هم لاړو زه خپله روانېدم امپایر وایي ناټ آوټ نو بیا په یو ور کې 2 وارې آوټ کړم هلته ما ویل چې هغلته په کار و چې آوټ دې نه ورکړې دلته دې 2 وارې دغه ظالمانو ته ودرولم زنګ دی بله السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام ښه جوړې این جانې بسر که دی نن یو چا راته وویل چې دلته ځان وکړئ ښه مننه کور دې ودان غږ دې راځي وایه دانیا مې راته وویل چې دلته لږ ځان وکړه چې دا چېرته دا په کرکټ کې نه معلومېږي نیت ترې وی څو تعویضونه ورته وکړه چې بېرته راشي ګوره نیا مې ډېر غوړي او کوچ ساتلي دي ښه چې تا باندې وخورم چې ته کوي شئ بیا کرکټ کې لوبه وکړي بس نیت ترې وی راغولېږه انشاءالله موږ آماده ووته ښه نیت هم کرکټ ګوري ګوره چې لوبه وکړي که نه چې داسې نه وي چې هغه نیت ته مقام راولي نه نیت چې کم شیان رونه لګي کم به ورته نه راځو بېغمه شي صحیح ده خو ګوره هغه ستا غټه مینهواله ده نه خو غټه خو خود داسې ستا نیت نو خو 80 کالو خو به وینو ښه نو بیا زه درځم هله خیر نږدې نه بیا خدای دې راوله خو بیا کوچ غوړي کله در ولېږم چې ځان سره راوړې ډېر به ښه نو کابل ته راغلی او ښه بس صحیح ده بیا زه ما آماده کړي در وړم یې له خیره په خیر راشي خدای دې راوله صحیح ښه نو لوبه به هم بیا وکړو ښه صحیح ده ته خدای راولي سره را کوچ نو بیا به لوبه مو وکړو چې کوچ نو بیا به تا لوبې کوو نو ګوره داسې مې ډاونلوډ کوې مې نه ډاونلوډ مې کې چې وصال به بال ته وکړې ما آوټ کې نه زه بالینګ نه کوم زه بیټسمین یم ته بیټسمین که ته باندې بال کړو بېغمه شه زه دې نشم صحیح ده ډېرې شپږیزې به نه وایې چې بیا بال نه نشم پیدا کوی زه خدای دې راوله انشاءالله ته چې دومره کوچ شیان راوړې به تا بیا موږ هېڅ هم نه کوو لاره کې در روان یم زه راځه خدای دې راوله خدای پامه ډېره مننه محمدي صاحب که تاسو په یو دمه واخلئ لیدونکو سره بېرته به راوګرځېږو موږ سره اوسئ یو لنډه دمه اخلو بېرته د دمې انشاءالله ډېر ښه بس ښه یو وارې بیا خورونې ته ښه راغلاست تاسو ته وایي محمدي صاحب موبایل کې چې کومې شمېرې د نجونو هغه یې د مستري په نامه ثبت کړي دي یا چولو والا نه نشته نه تاسو معلومات ډېر قوي معلومات پیدا کوي چا نه مغستې نه دا حقیقت دی نه زه به د خپل موبایل وخیم انشاءالله یو هم پکې نه نشته یو ستاسو شمېره پکې ده چې هغه هم زه د خپرونې ته راتلم یاره نجونو خو نه خو هلکان مې ډېر بلاک کړي ډېر پاسه پول کوي نجونو مزاحمت نه درته کړی هلکان څه درته وایي هلکان خو اوس زه پوښتنې کوي ښه ورته پته مې دا لوبې کړې دي چا سره دي په څه وخت کې دي په کوم زه ته مې وویل زه څه خو نه یم شمشاد تلویزیون والا خو نه چې ما ته به هر څه معلومات اوس درته یوې نجلۍ هم زنګ نه دی وهلی
داسې خو زنګ وایي خو وایي څنګه یې ورخی څنګه یې ورور هغه د تا مینوال دي شهزاد صاحب هغه یې تا نه پوښتنه کوي غواړي چې خبرې څه وکړي ملاقات څه وکړي هغه دا ادب لري خبرې دې وکړي خو په دغه پوښتنه باندې دی چې کله دې لوبې چا سره دي څه وخت دی ته پکې نه دغه لږ ستونزه شي که دا پوښتنه بیا زه وکړم بیا به څنګه چل شي نه چې یو وار یې وکړي په دویم وار یې به دې خوله ماته خیر به دې بیا په شفقانۍ ته څه وکړي نه خو هغوی ډېر په عذابول کوي مردان کې غواړي مردان ته دیم بیا موږ چېرته موږ اوس وکړو موږ ته به اوس پروګرام جوړې بیا پرېږده و هم دا اوس هوټل نه راوړه صحیح ده موږ یې خدمت کیو محمدي صاحب داسې د اوس دې راته راوړه د هوټل نه او فرمایش نه کړه تر څو وځم بیا راځم بیا به ته ما وځه زنګ ووهه کنې موږ به نمبر درکړو زیاتې خوښه دی خپله نو نه بس هر څه به تیار شي انشاءالله تیار به شي تیز دا تیار نه شو بیا ته ځان تیار ساته نو که دا غاګوي اکثره توکي پیر کوم تاسې و هېواد کې واست کریم صادق چې هم درسره هغه خو داسې وه چې موږ یو ځای ته روان وو او دا هغه ځای وړکي لکان ول نو زه لکه دې خوا غټ دیوال او نه د ده نه خو قد کې ده نه جګ وو دې خوا دیوال او دې خوا اوبه وې دغه وړکۍ غوندې چې په آیرلینډ کې موږ روان وو زه او کریم صادق یو بل را سره څوک وو کریم صادق وایي دا لکان ما د یو ډېر روان ښکاري میل نه دی لکه ماشومان دې سې کې خو موږ چې داسې لږ تېر شو شاته نه مانه غزارونه شروع شو کریم یې دغه ځای کې وویشتو او هغه خو تا ته پته چې د هغه چې کله ماته شي دا ډېر ښه بویم کوي دغه کریم چې بیا موږ یو نیم ساعت سره کم ګرځولی او ځان سره دا کار پسې ګرځې داسې نه موږ هغې خو رانه منډه که موږ لاړو مړی ته چې مړی نه بېرته راغلو نو موږ ځان سره یو درځنه هګۍ راواغستې اخوانه خو کریم صادق چې دا لکه موږ ته ویل غلی شه مې ورځو ورو ښکت ډېر جذباتي شو او چې جذباتي شو چې هغه داسې که هغه خو څنګه ترو کوله کوله یو یې لاس کې ماته کړه یو دانې لاس کې ماته کړه په هوا کې هغه هلکان خبر شو سره منډې کې لاړه خو بس هسې بس پاشنتیا کې هګۍ په لاس کې یاره خو هغه دومره مونږ خندلي و دا خو زه تاسو ته وایم دا چې په خپله لیدل شوی وې ډېر د خندا یو دغه وه والله ډېره جالبه وه ډېره جالبه خبره وه دا ډېره مننه مهرباني محمدي صاحب راځي وږي اوس دلته ولاړ یو یو دمه به واخلو دمه واخلئ تاسو کرم لیدونکو خپرونه دوام لري زه دمې ته له دمې څخه وروسته بېرته راګرځم البته یو پوښتنه ده باید لنډ جواب یې راته راکړي زر باید راته ووایاست صحیح ده خوراک مو بریاني خوښه ده وریځې بریاني نه کابلي پلاو یاده کرکټ کې مو څو وارې جنګ کړی یاره یاد نه ډېر وارې مې کړی کله په خپل وزن پښیمانه شوی او ډېر په سفرونو کې تل د دوه لوبغاړو سره یو ځای وتا کې اوسېږي که د هغو لوبغاړو نومونه راته واخلئ زیاتو سره ډېرو سره زما کېږي رحمت شاه دی ظاهر دی نواز لکو نورعلي میرویس دغه هر یو کابل او پېښور کې د څه شی خوښ دی انسانان د کابل د څه خوښ دی پېښور د څه خوښ دی پېښور کې خو زما وړکېوالی ټول دغه شوی دی او د کابل مې موسم خوښېږي موسم دی خوښ دی وتا کې د ملګري وایي چې شهزاد کله په خوب کې ویده د بلنګدیز نجونو نومونه اخلي نه بیا غلط معلومات دا حقیقت دی نه ما نه مخکې زما ملګري ویدې زه د هغې نه وروسته ویده کېږم نه یو وخت وایي ویده ولې یو کوچنی ویډیو یې کړی له تاسو څخه چې ویده واست د بلنګدیز نجونو نومونه مو اخیستل واره تاسو ما پسې په زوره دا راتړئ ښه وایي خپل موبایل کې د جنکونو نمبرونو په مستري چولو والا پلانکي نجار پلانکي نومونه مو ثبت کړي نه نشته زه نمبر په نومونو یې سیف کوم نه چې په نومونو چې خلک یې پېژني همداسې پرېږدم صرف آخري دوه ډیجیټل راته یاد دي چې دې کې 12 راځي دې کې 14 راځي روز د کوي نجلۍ شمېره یاد ده که نه نه داسې راته نه یاد خو هغه آخري دوه راته یاد دي نو زه وایم چې دا به هغې هغه اخري یادوئ ښه خو مینوال دي مینوال دی ښه کله چې آوټ شي په ژبه غاښ لګوئ که څټ ګروئ یا بیټ په پښه وهئ بیټ په خپه کوم لوبغاړی په خوب کې ډېر خوراری کوي کوم لوبغاړی د افغانستان په ټیم کې یاره ولا دا خو چې ورسره سړی پاتې شي معلوماتو چې زه خو شاه سره ډېر پاتې شم هغه یې نه کوي داسې کوم لوبغاړی مې چې ډېر ستړی شوي نو هغه خامخا بیا کوي او لوبغاړی کې مو کوم لوبغاړی ډېر سخت ده چې په ملګرو باندې او ځان باندې مصرف نه کوي ډېر دی خو نوم نه اخلم بیا خفه کېږي هغه د نوم د سر توری واخلي چې هغه به څوک دی زه شته بیا به ته به وروسته ووایم همدغه رقم
نه ویریږي څخه نه بده خبره ده نو څه خبره نه دا خو هر څوک خاصیت لري هر څوک نو کاغه سبا راوغړ هغه ساس پښتنو کاغه ډایریک وای نو ته باید وای هغه څوک نه نه به وای ډایرک بنه وای ان شاء الله زه چې زینوم نه اخلم به نه وای اوګه بس وراز مو ستاره راځي ساته منګل چې درې نوم نه اخلم ګوره محمدي سردار ته وایي چې کله چې انسان د شپې نه وخت کور ته ځي یا نه وخت د کور څخه راوځي اجل کار ورته پیدا کېږي په دا کوڅو کې خو بیا په افغانستان کې د سپیان ډېر پراته په دا کوڅو کې نو کله د سپي درپسې غپلې دی یا د ځغستلې یا ډېر په هر ځای کې ډېر زه ورته موټر ودروم ورته شا باره څه چل دی یا کوم انډیواله سره نه چې زه هغه ته ووایم چې ده ته ووایه چې یاره موږ ځو پرېږدم دپاره ډېر ځایونه د موټر نه بغیر نه موټر نه بغیر خو زه د شپې نه وځم هېڅ نه یې وتلی نه نه ماشومتوب کې هم نه یې وتلی ماشومتوب کې وتم داسې خو ډېر سپو ته موږ هم منډې ورکړي موږ ته هم راکړي دي خو زیاتره به موږ نه منډې والې موږ ته نه یې راکړي موږ داسې تیږې اچولی شي او دا سپي چې پښې وترپې خپله ځغلي نه موږ به چې سپی ولیدو موږ به ځان سره دوه درې تیږې لاس کې ونیوې اول نه به موږ امادګي به ورته نیولې آمادګي به ډیفینس کې به موږ ولاړ وو داسې دی به راځي موږ به ولو کاغه بیچاره به سم سپی مو هغه به څه ویلم نه سر به یې ختم خو موږ به د خپل ډاره وویشتو موږ چې تر څو ته راځي چې موږ دې ولو شه بصیر کې خواړه راوړه صحیح ټلیفون نه به کې شه ښایي زه به همکاري در سره وکوم وې نه غورځئ چې ونه غورځوي ګوره یا ستره ده زه کومک کوم ته هم کومک کوي دا د شهزاده ده تېرېدی سي دلته او ولې نه مرچک مې ډېر نه دي ته اچولي ښه اشخاص ته مې ووې او دغه تلیفون دغه ټلیفون محترم دا ټلیفون محترم واله دا خو تا نه دروند دی محمد دای موږ دنیا ده وخت بیریانی را خوش ندارم برش ساده دا به دنیا د وخت وي او دا د ایمان یا چې ودی نیکه سره خبرې کولې ښکاري مې شه محمدي صاحب تاسو د خوړو خوند وګورئ ستاسو خو ورځې ډېر زیات خوښېږي دا اوس بریاني خو داسې چې لږ مرچک ډېر لري زه بیا نه مرچک پکې کم استعمال کړی دی صرف به خاطر بس دیگه کم. دیزاین سرش انداختیم یعنی صحیح صحیح گپ بیریانی نه هم دی بردار خدا نکرد. یو دی پکې سم نه دی شاید دا خود خود از سلات است کار که میتونیم استفاده کنیم نه 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 ماشاءالله تاسو نوشیجان کوئ رنگ نه خو ښکاري نور به اوس خوړو معلومات څخه خدای خبر ده بسم الله تاسو خو دغه شهزاد صاحب دغه د پېښور 400 وریجې تاسو خوړلې دي که نه دا وخوره چې معلومات یې وشي چې څه رقم ته هغه خوندور دي که ده خودي دام خودي نه دا تاسو ته هم وویل چې ښه هغه دي. به ډیر ښه هغه ډېر ښه دی و زیاد مساله مکمل مساله استفاده میکنیم هغلته شما خو- در افغانستان قدر مساله ګوره استفاده ګلالۍ آه. هغلته یې د خسر کور ده ځکه غاښې دي د خسر د کور زارم نه 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 هغه ورځې تا کله خوړلې دي هغه ډېرې ښه دي ټوله غوښه ورکوي څنګه مې نه دي خوړلې نه خدا خبره ده که نه دام ښه دي اوس موږ وږي و دام ښه لګېږي روسیې کې کوم پیغام لرئ مننه تاسو نم یو جهان مننه پیغام دار چې دا کرونا ده په دې کې د یو بل ډېر خیال وساتئ SOPs ډېر مګر جېږي په دا کم جینو کې چې رش ډېرې خلک ډېرې دغه جینو کې مګر جېږي کوشش وکړئ چې کم خلک تاسو سره خوا کې غریبانان اوسېږي د هغوی ډېر خیال وکړئ کومک ورسره وکړئ ځکه چې همدا وخت چې موږ د یو بل په کار را نه شو او نو بیا مرګ نه پس به څه بیا راشي په قبر باندې ته اوبه واچوي چې دا وهغه بالکل نو د یو بل ډېر خیال ساتئ ډېره مننه محمدي صاحب نو پورته به شو دلته به ودرېږو خدای پاماني به مننه. ټول په ولاړې وکړو